بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورة القصص شلم سپارده نهشتم نمبر آیات ده. واقعا د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام بیانیدا چې شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې زما او ستا ترمنځ عهد او لوز دا دی چې ته به ما سره 8 کاله مزدوري کې او یا 10 کاله به تیرې 10 کاله ستا د طرفه اختیار دی او زما سره به د احسان وي زه در باندې زور نه کوم. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې صحیح ده بس زما او ستا منځ کې دا اتفاق شو چې ایم الاجلین هر یو د دغه دواړو نیټو نه 8 کاله یا 10 کاله چې قضیتو پوره کوم نو فلا عدوان علی نبوي زیادت او زیاته کول په ما باندې، یعنی نور به بیا ما نه مجبورې چې زه دومره ډیر ټیم تیر کما. نو چې کله دغه موقع د شعیب علیه السلام سره او دغه وخت تیر کو نو بیا روان شو. نو دلته الله تعالی دغه واقعات تفصیلا بیانوي چې موسی علیه السلام ته پس د دین نبوت او پیغمبري هغه ملاو شو چې کله د شعیب علیه السلام د خوانه را واپس شو را روانو او الله ورته 2 معجزات ورکړل چې زه اوس لاړ شم مصر ته، د مدین ښار نه لاړ شم مصر ته واپس، هلته دعوت او تبلیغ او خلکو ته د الله دین هغه بیانوه. فلما قضى موسى الأجل پس هر کله چې پوره کړو موسی علیه السلام هغه نیټه 8 کاله یا 10 کاله وسار بأهله او روان شو سره د بچو خپلو یا روان کړه کورنۍ خپل د ځان سره روانو په طرف د مصر باندې د شعیب علیه السلام په اجازه. آنس من جانب الطور نارا ویلید موسی علیه السلام من جانب الطور د طرف د غره د تورنا تور غر د طرف نه ولید سشي نارن اور لرا د په ذهن کې د سوچ دا اور دی رڼا بلې دا ورنه اور نه و دا رڼا وا. قال لأهله نوویل موسی علیہ السلام لأهله خپل کور والا وتا دغه نیټه پوره کړل د شعیب علیہ السلام سره. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې موسی علیہ السلام 10 کاله تیر کړل، هغه ورته اته ویلی خو د ورسره 10 کاله تیر کړل. نو چې د اور دا رڼا یې ولیده قال لأهله خپل کور والا ته ویلا لأهله خپل کور والا ته امکثوا ایثار شئ تاسو په د خپل ځای کې تاسو لږ دلته ایثار شئ. انی آنست نارا یقینا ما لیدلې د اور لعلی آتیکم کې دې شي چې زه راوړم تاسو ته منها د دغه اور نه بخبر څه خبر د لارې معنا دا د اور چې دینو خامخ خلق به راجمع شي مونږ به د لارې ته پوسمو کو چې د لار کم څه تللی ده
د صحیح لارې تپوس به ترې وکړو. او جذوة یا سرکوټه د اور هغه سکروټه به راوړو من النار د اور نه د څه دپاره لعلکم تصطلون د دې دپاره چې تاسو به پې تاوده شئ ګرم به شئ یخني وکنه. جذوه سرکوټې ته ویلی کېږي او هغه لرګی چې د هغې په سر کې هغه اور شانتي وي نو هغې ته بیا قبس ویلی کېږي. نو جذوه ویلی کېږي سرکوټې ته. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. وسورة الله رب العالمین وحی کوي او د دې ځای نه د موسی علیه السلام ذمواري شروع کېږي، نبوت او پیغمبري ورته میلاوي. فلما أتاها نو پس هر کله چې راغی دغه اور خواله نودي آواز ورته وکړی شو من شاطئ الوادي د غاړې د هغه کندې الایمني چې ښي طرف د موسی علیه السلام ته و فی البقعة المبارکة په ځمکه برکتي کې. څه معنا په ځمکه برکتي کې؟ یعنی دغه وادي او دغه کنده وادي ویل کېږي د دوه غرونو منځ کې چې کومه یوه دره وي. دغه وادي چې وه دا واقع وه په غاړه دغه ټوټه مبارکه کې. بقعه ټوټې ته ویل کېږي المبارکه برکتي کې چې الله پکې خبرې وکړلې د چا سره؟ د موسی علیه السلام. ځکه برکتي وه چې الله رب العالمین خبرې پکې وکړلې د موسی علیه السلام سره. من الشجرة د ونې د طرفنا आवाज ورته دا وکړی شو ان یا موسی چې ای موسی علیه السلام انی انا الله یقینا ز الله تعالی یم رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو چې رب د ټولو مخلوقاتو یم. आवाज ورته وشو د دې ونې د طرف نه، داسې نه چې د ونې نه आवाज وشو، د ونې د طرف نه الله आवाज ورته وکړو د ونې د طرف نه. نو د موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې. تفصیلی خبرې په سورة طه کې تیرې شوي دي. موسی علیه السلام ته به ویلا وما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی ستا په دې ښی لاس کې څه شی دی؟ قال هي عصای، هغه وویله دا زما امسا ده اتوکأ علیها، زه پې تکیه وهم او دارنګې خپلو ګډو بزو له پې پاڼې را رجومه. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وویله وان الق عصاک، او دا چې وغورځوه ته عصاک امسا خپله دی، امسا خپله وغورځوه. دا اوله معجزه د موسی علیه السلام. فلما رآها، پس هر کله چې موسی علیه السلام ولیدله دغه امسا تهتزو چې زر زر به خوځېدله کانها جانون، گویا کې چې دا نری مار دی چمچماره، داسې تیز رفتار یې کو. نور آیتونو کې چې راغلي ثعبان خامارو پیړ مارو، نو د هغې مطلب دا دی چې یعنی بدن یې ډېر غټ او رفتار یې ډېر تیز و. بدن چې غټي رفتار نه کیږي. دا هم د الله رب العالمین د طرفه یوه معجزه وه. نو چې کله ولیدو چې دا مار دی نو والله مدبرا، وګرځېدو موسی علیه السلام مدبرا شا کوونکی د ویرې د وجې نه. انسان باندې چې کومه ویره راشي دې ته طبیعي ویره وایي، دا په پیغمبرانو هم راتله. داسې نه چې یو ولی دی او یو عالم دی او هغه به نه یېرېږي. انسان دی چې داسې یو غیر طبیعي شیز ویني هغه به یېرېږي. ولم يعقب، او شاته را ونه ګرځېدو، شاته یې نه کتل، بیا داسې په ما داسې لاړو او شاته یې نه کتل. نو الله رب العالمین ورته ویله یا موسی، ای موسی اقبل، مخ را واړوه ته را مخامخ شه، ولا تخف ته مه یېرېږه ته، انک من الآمنین، یقینا ته د امن موندونکو نه یې، د امن والاو نه یې، یعنې ته د الله په خوا کې ته مه یېرېږه. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، دا دویمه معجزه ورته الله رب العالمین ورکوي چې لاس دې په دې خپل ګریوان کې وردن نه کا، نو دا به سپین پړک داسې به راوځي او رڼا به کوي. اسلک یدک، ورننه باسه ته لاس خپل فی جیبک په ګریوان خپل کې، تخرج راوځي به دا بیضاء تک سپین من غیر سوء، بغیر څه د نقصان نه، معنا د مرض د وجې نه به ګوره سپین نه وي لکه برګې مرضه،
یا نور مرضونه. دا دویمه معجزه وه. واضمم الیک جناحک من الرهب. اوس چې دا لاس د سراوځي او تک سپین سړی کله کوي لویریږي کنه چې دا څنګه چل. نو الله رب العالمین ورته دغه طریقه مو خوده چې ته غواړې چې دا رڼا ختم شي د دې لاس، نو بیا داسې چل کوه دا لاس واپس په دې ګریوان کې یا په دې تخر کې داسې وردن نه کوه، واپس به دې لاس صحیح شي. بعضو علماو داسې ویلي چې کله ته دا مار وینې او ته تیریږي نو ډایرکټ دا لاس سړی چې داسې چل وکړي داسې وکړه نو ستا به دغه علامه وي چې دا ستا دا ویره به ختمیږي دې سره. نو الله فرمایي چې وضمم یدک. وضمم معنا خپل مټ دې د خپلې سینې او تخرک سره نږدې کا. وضمم معنا جوخ کا او نږدې کا. الیک ځان خپل ته جناحک مټ خپل دې یا لاس خپل دې. من الرهب معنا دا دا چې د هیبت نه پسه دا ویره به د تا نه لرې شي. دا هیبت او دا ویره چې په تا راغلې دا به درنه لرې شي. فذانک نو دا دواړه چې دواړه څه معنا، یو امسا او بل دا چې دا لاس د سپین راوتل. برهانان دا دوه کلک کلک دلیلونه دي من ربک د طرفه درفستا الى فرعون تا وملئه او مشرانو د قوم د فرعون تا. دا دواړه نخې نښانې دي. دا به تا سره یو لاړ شه فرعون ته وښایه. انهم كانوا قوما فاسقين. یقینا دی دغه فرعونیان قوما فاسقین قوم نافرمانا. ورشه دا فاسقین معنا دا چې عقیدیم خراب دي او اعمالم خراب دي. او دغه دوه نښې ورته وښایه. قرآن کې په سورې طه کې راغلي چې کېدې شي به ستا دا دعوت ومني او اسلام قبول کړي. الله رب العالمین څومره مهربان دی. کافرو ته وګوره د الله خلاف کوي او الله ورته خپل محبوب پیغمبر ورولېږه د فرعون ته چې ته اسلام راوړه. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. نو موسی علیہ السلام ته چې کله وحی وشو، موسی علیہ السلام په دغه ټیم کې دوه دعاګانې وکړلې او د الله نه دوه مطالبې وکړلې. یو دا چې الله ما د هغوی نه قتل کړی دی نو د هغوی نه ما بچ وساته. قبطي مې وجلی و که نه. قال رب نو ویل موسی علیہ السلام ای زما رب انی قتلتو یقینا ما وجلی دی منهم د دغه قبطیانو نه د دغه فرعونیانو نه نفسا یو نفس می وجلی فاخاف زه یریږم ان یقتلون چې دوی به ما مړ کړي ما به مړ کړي. نو الله ته ما بچ وساتې د دوی نه. یوه دعا دا شوه او دویمه دا شوه چې دا دغه چې دی هارون علیه السلام زما رور دی او هارون علیه السلام دله نبوت او پیغمبري ورکا ځکه دا ډیر فصیح دی نو د خبرې به ډیر تاثیر وکړي په چا باندې؟ په فرعون باندې. واخي هارون هو افصح مني لسانا او رور زما هارون چې دی هو افصح هغه ډیر صفا بیان والا دی یا ډیر فصیح دی مني زمانه لسانا په ژبه کې ژبه ډیره صفا ده. فارسله معي نو پسولېږه دغه هارون علیه السلام معي زما سره ردءا معنا یار او دوست او مددگار او دا به زما مددگار شي. دته وحی وکړه الله ای رب العالمین یصدقونی چې تصدیق کوي زما رښتینی کوي ما لره چې دا هارون به وایي چې او دا پیغمبر دی. انی اخاف یقینا زه یریږم ان یکذبون چې دوی به ما ته دروغجن ووایي. اے دا هارون را سره ولېږه چې دې زما تصدیق کوي. ولې که دا را سره لاړ نشي زه یریږم چې دوی به څه کوي؟ دوی به زما دغه کوي، دوی به بیا زما تکذیب وکړي او زما تصدیق به نه کوي. قال سنشد عضدک وویلا الله رب العالمین ویلا زر دې چې کلک بکړم مټې ستا باخیکا په ورور ستا باندې، یعنی دا ورور به هم د تا سره ولیږو نبوت او پیغمبري دا به ورله ورکو. ونجعل لكما سلطانا او دربکم تاسو ته وبګرځو تاسو دواړو لرا سلطانا غلبه او تسلط او سلطنت په دشمنانو باندې.
غلبه بم در لدرکو او دارنګي سلطنت بم در لدرکو چې ته په دغه دشمنانو باندې غالب شې. فلا يصلون الیکما نو رسیدل بنشي کولې دغه کافران او دغه فرعونیان تاسو دواړو ته په ضرر باندې ضرر به ته در ونه رسئ، یعنی تا سره معجزات هم نو ضرر به ته بیا نشي در رسولی. د موسی علیه السلام دغه دعا الله تعالی هغه قبوله کړله. بآیاتنا په معجزاتو زمونږ سره. بآیاتنا معنا دا ده چې په سبب د معجزاتو زمونږ تا ته به ضرر نشي در رسولی. یا دویم مطلب دا دی چې بآیاتنا لاړ شئ او ورسوئ آیاتونه زمونږه چاته دغه فرعونیانو ته. انتما ومن اتبعكم الغالبون تاسو دواړه ومن اتبعكم او هغه څوک چې تاسو تابعداران دي تابعداري کوي تاسو دواړو. الغالبون غالبان به اوسې په هغوی باندې، تاسو زورور به اوسې په هغوی باندې، غالبان به شئ په هغوی باندې. د الله نصرت به سره ملګری نو ته مه یېرېږه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. دعوت د موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی ذکر کوي او فرعونیانو داغي خلاف وکړو. اول داسې چې هغوی ویل چې دا دروغ دي، دا ټول دا چې سره وړي دا سحر دی، او دویم دا کم دین چې دی راوړی دی دا دین هم دروغ دی، ځکه دا دین چې کم دی دا خو مونږ کله مشرانو نه اورېدلی، دا خو تاسو نوې مسلې راوړئ. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزاتو زمونږه بینات چې ښکاره معجزاتو قالو نو دوی ویلا ما هذا الا سحر نه دی دا مگر جادو مفترن د ځان نه جوړ کړی شوی دی. موسی علیہ السلام چې دا کم معجزات راوړي دي کم دین راوړي دا خو سحر دی، جادو دی. وما سمعنا بهذا او نه دی اورېدلی دا دعوه د نبوت او دعوه د پیغمبرۍ یا د ستا دین توحید چې ته بیانې چې صرف د الله بندگی کوه د مخلوق بندگی مه کوه، دا موږ نه دا اورېدلی فی آبائنا په مشرانو زمونږ کې الاولین چې مخکې تیر شوي دي زمونږ مشرانو مونږ ته دا نه دی ویلي. نو دا خبرې ټولې غلطې دي چې دا ته یې کې ای موسی. وقال موسی رب اعلم بمن جاء بالهدى. کله چې فرعونیانو ویل چې ستا دین باطل دی نو موسی علیه السلام عمر جواب ورکو ویل موسی علیه السلام ربي زما رب چې کوم دی اعلم ډیر پوهه دی بمن جاء په هغه چا چې راوړی دی الهدى بالهدى هدایت د هدایت خبرې راوړی دی من عنده د طرفه د ربنا ومن تكون له عاقبة الدار او په هغه چا معلم دی الله تعالی تكون چې وي له داغه د پاره عاقبة الدار ښه خاتمه په دې دنیا کې په دې کور د دنیا کې یا عاقبة الدار ښه انجام او غوره کور رستنه یعنی جنت بچا د پاره وي. انه لا يفلح الظالمون یقینا نشي بچ کېدل نشي کامیابېدل الظالمون ظالمان او مشرکان خلقا. دې کې اشاره ده چې فرعونیان به تباه کېږي. پیغمبر چې و چې کامیابیږي نه خو بس ناکامیږي به کنه او ناکامتیا یې دا ده چې دوی به هلاکېږي ځکه دا ګمراهانو. وقال فرعون ویل فرعون یا ایها الملأ یا مشرانو د قوم. فرعون چې د مشران راجمع کړل او دای ورته ویل تاسو ته پته چې زمانه اله بل اله نشته او کوي خپل وزیر ته ویل چې ته یو غټ بلډینګ جوړ کړه چې زور وخه جما چې دا موسی وای چې زما رب د وسمانونه پیدا کړی زور وخه جم چې دا رب وینم. خدا خبرې چې کولې د خلکو د دوکه کولو د پاره ان چې رب نشته دی د دوی. نو الله رب العالمین ویلا الله رب العالمین دغه واقع بیانای. وقال فرعون ویل فرعون یا ایها الملأ ای مشرانو د قوم زمان ما علمت نپی جنم ز لکم ستاسو د پارا من اله هیڅ حقدار د بندګۍ
غیر سوا زمانه چې تاسو تابعداري وکئ یعنی همدا زه حقدار یم. فاوقد لی یا هامانو فاوقد معنا پس بل کړه ته اور بل که لی زما د پاره یا هامانو ای هامانا. هامان چې دا وزیرو چې ته اور بل کا د څه دپاره علت تینې په خټو باندې اور بلول د دې معنا دا چې خښتې پخې کا خښتې چې پخې شي هغې نه خلک بلډینګ جوړوي که نه. فجعل لی صرحا نو پس جوړه کړه زما دپاره صرحا یوه بنګله اوچته لعلی اطلع کېدی شي چې زه بره وخېږم الی اله موسی په اله د موسی علیه السلام پسې چې شته دی او که نشته دی. فرعون تم پته وه چې د موسی علیه السلام دا رب چې دی دا بره دی بره. الله تعالی عزیزانو د عرش د پاسه د قرآن کې الله تعالی بار بار فرمای الرحمن علی العرش استوا. علم او قدرت د رب العالمین په هر ځای کې دی. الله تعالی نه څه شی پټ نه دی. الله تعالی په هر ځای کې په هر چا باندې قادر دی خو په خپله ذات د باری تعالی چې کوم دی هغه د عرش د پاسه دی. وانی لاظنه یقینا زه ګمان کوم په ده باندې من الکاذبین د دروغجنو نه. د دې معنا دا ده چې زه را بلډینګ مو جوړوه داسې دروغ وایي د موسی علیه السلام دا دروغجن دی په دې خبره کې چې بل معبود دی او هغې بندګي به کوئ. بل معبود نه مراد الله تعالی یادو نو دا یې هسې دروغ ګڼله. واستکبر هو وجنوده فی الارض. الله تعالی د دوی بیمارین بیانوي وسه چې دوی کې یو څو بیمارین او مرضونه. واستکبر لوی وکړله هو د فرعون وجنوده او د لښکرو فی الارض په دې ځمکه د مصر کې ډېره لویي کوله بغیر الحق بغیر د حقه په ناحق باندې لویي کوله. وظنوا انهم الینا لا یرجعون او ګمان وکړو دوی چې یقینا دوی به موږ ته لا یرجعون نشي راګرځېدلی په قیامت کې. یو خو یې لویي وکړله او دویم دا دی چې د قیامت نه دوی انکار کوو. ظنونه مراد دلته د دوی عقیده یعنی دوی ګمان دا یعنی دا ګمان چې کو د عقیدې په بنیاد بس خلک وایي کنه زمونږ دا ګمان دی زمونږ دا عقیده ده زمونږ دا یقین دی. وظنوا معنا داوم دا وظنوا یقین کونهم الینا چې یقینا دوی به موږ ته لا یرجعون نشي راګرځېدلی په قیامت کې. نو الله تعالی فرمایي چې دا دواړه خبرې د دوی غلطې وي. تکبر کول او دارنګ انکار د قیامت نه کول. قیامت هم شته د دوی تکبر ناحقه و. فاخذناه وجنوده نو پس راونیو موږ د فرعون لره وجنوده او لښکرې د فنبذناهم نو گزار کړل موږ دوی لره فی الیم په دریاب کې. فرعون هم هلاک کو. دا آیت صریح دلیل دی چې فرعون هم هلاک شوی او د لښکر هم دې سمندر ته ورغورځولی. فانظر نو ته وګوره پیغمبره او ای کتونکي ای اورېدونکي د قرآن لږ سوچ وکړه. نظر نه مراد دا دی چې نظر د عبرت باندې وګوره. کیف کان عاقبت الظالمین چې څرنګه شو هغه آخره خاتمه او انجام د ظالمانو. هر څوک چې ظلم کوي او هر څوک چې بل مسلمان ته په سپکه باندې ګوري د هغوی به دغه شانتې یعنی لویي کوي په مسلمانانو باندې داسې انجام به وي لکه د فرعونیانو. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار او وګرځول موږ دوی لره ائمة پیشوایان او امامان يدعون الى النار چې بلنه ورکوي اور طرف ته. دوی امامان او امام اصل کې په عربی کې مشر ته ویل کېږي. امام بادشاه ته وایي. امام هغه چاته ویل کېږي چې خلک ورپسې ور روان وي. د جماعت امام تم امام ځکه وایي چې خلک دې پسې چې دا الله اکبر کوي خلک هم کوي سجده کوي نو خلک هم کوي. امامان دوه قسمه دي. یو ښه امامان دي لکه د مسلمانانو او یو باطل امامان دي. دا د کافرو امامان دام امامان دي مشران. دلته الله ځکه وایي چې دا داسې امامانو چې خلک یې اور ته رابلل مشران. نو داسې امامان هم شته داسې مشران هم شته چې خلک کور ته رابلي لکه فرعونیان. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت به لا ینصرون د دوی مدد نشي کېدلی. په ورځ د قیامت به داسې ځان له ولاړ وي الله به مدد نه کوي. واتبعناهم فی هذه لعنة الله و چې قیامت کې خو به دغه حال وي په دنیا کې هم. واتبعناهم او لازم کړو موږ د دوی سره یعنی پیوسته کو موږ د دوی سره همیشه به وي د دوی سره راولېږو موږ په دوی پسې فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنة لعنت نه مراد دا دی چې الله د خپل رحمت نه لرې کړل تباه یې کړله.
ويوم القيامة او پورس د قیامت با هم من المقبوحين دوی با د بد شکل نوي او مقبوحين معنا د بد ویل شو نبي ار سړی به بدی بیانای پورس د قیامت بم خلق بیزتی کوي او شکلونه بم بدوي او د الله د رحمت نه بم لري هلاک شوی وي مقبوحين دی ټولو ته ویل کی ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس چې الله تعالی دا فرعونین هلاک کړل اوس الله تعالی بل انعام ذکر کوي په بنی اسرائیل چې لوی انعام داو چې الله موسی علی السلام تاسو د هدایت د پاره تورات کتاب ورکو ولقد آتینا یقینا ومن ورکړو موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب ورکړو کتاب نه مراد تورات ورکړو من بعد ما اهلكنا القرون الاولى رستو د هغه نه چې هلاک کړو مونږه هلاک کړو مونږه القرون معنا اهل د زمانه خواندان یعنی پیړیم تبا کړی وي الاولى مخکنی پیړی هغه سوکو قوم د نوح علی السلام او قوم د لوط علی السلام او داسې نور دا د موسی علی السلام د قوم نه مخکې هلاک شو دا کتاب امر کو موسی علی السلام ته د صد پارا بصائر حال دا د چې دا نور او رڼاو او سبب د انوار او سبب د رڼا د زړونو بصائر معنا دا چې سبب د رڼا د زړونو یا دا معنا د بصائر د پاره د پوهې د زړونو په دې کتاب سره چې کوم دی په دې د الله په کتاب سره د انسان زړه په پوه شي چې حقیقت هغه څه شی دی بصائر معنا حال دا دی چې دا تورات کتاب سبب د رڼاګانو د زړونو للناس د پاره د خلکو وهدن او دا د پاره د هدایت مونږ را لګلو ورحمت نو د رحمت د پاره لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې دوی نصيحت واخلي پند واخلي هدن کی اشاره د چې عقیده او اعمالو د پاره خپل کتاب د هدایت هغه د الله کتاب دی او رحمت کی اشاره د چې په دې کتاب کې زیرو د مؤمنانو د پاره او دارنګ ثوابونه پکې ذکر شوی دي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وسپدایتونو کې د الله رب العالمین د دایتونو مقصد دا دی چې پیغمبر ته صحیح پیغمبري ولی زکه چې ته خود موسی علی السلام سره نوي نه په مدین کې و نه په تور کې او دا ټوله واقعات د خلکو ته بیان کړلا واقعات ول بیان کړل صحیح بیان کړل کنه او ته خو نوي کنه نو معلومه دا شو چې دا قران حق کتاب دی ته خو هلته نوي څو زره کاله مخکې موسی علیه السلام تیر شوی او تا ټوله واقعه صحیح بیان کړې ده نو الله فرمایي وما كنت او نوي ته حاضر بجانب الغربي په طرف د هغه غره الغربي چې مغربي کې دی چې غربي طرف ته و د موسی علیه السلام نه چې کله الله ورسره خبرې کولې اذ قضینا الى موسی الامر کوم وخت چې مونږ ولېږو موسی علیه السلام ته الامر معنا کار د پیغمبر او حکم د پیغمبرای قضینا حوالم کو وم لګو موسی علیہ السلام ته کار د پیغمبرای وما كنت نمت من الشاهدين د حاضریننا په دغه وخت کې چې دا قصه ته په خپل لیدلې به د خلکو ته بیان کړي په دغه ټیم کې وته حاضر نه وي او چې وسم د خپل قصه بیانې نو معلومه ده چې دا قران حق کتاب دی د پایات مقصد دا دی چې پیغمبر زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبر او داغه کتاب چې کوم راوړی قران دام حق کتاب دی ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن مونږ پیدا کړیو رسول د موسی علیه السلام نه قرونا پیړی ډیر خلک هم پیدا کړیو فتطاول عليهم العمر پس اوږد تیر شو پاغوی باندې عمرونه ډیر عمرونه قرون مراد ډیر زمانی داسې چې پاغي کې رسول نو راغله لکه زمونږ د پیغمبر نمخ کې هم ډیر زمانه 1500 کال داغه او د عیسی علی السلام په منځ کې فرق نو د سې ډیر وخت تیر شو عمرونه تیر شو وما كنت ثاويا او نويت اوسيدن کې في اهل مدين په مدين والاو کې تتلو عليهم چلوستلتا پاغوي باندې آیاتنا زمون د قدرت
چې تا پې لوستلې ولکننا كنا مرسلین لیکن یو مونږ تعالی رې پیغمبره مرسلین را لېږونکي مونږ تا ته څه شی را لېږونکي دغه قسم د تراولېږله په وحی باندې یا دویم مطلب دا دی چې پیغمبره ته مونږ پیغمبر جوړ کړی تا ته به مونږ ټول پخواني قصې راتلونکي قصې دا ټولې به درته بیانوو وما كنت بجانب الطور او نوې ته په هغه طرف د تور غر کې اذ نادینا کله چې مونږ آواز وکړو موسی علیه السلام ته د کتاب د پاره د کتاب معنا تورات د پاره ولكن رحمتا من ربک لیکن راولېږلې مونږ ته رحمت من ربک د طرفه د ربستانه لتنذر قوما چې ویره ورکړې ته قوم ته هغه قوم ته ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی دوی ته هېڅ ویره ورکوونکی یعنی دا عرب او دا خلک چې کوم په دې زمانه کې پیغمبران نو تم داسې قوم ته راولېږلې چې دوی ته څوک یې روونکی نو راغلی من قبلک مخکستانا لعلهم یتذکرون د پاره د دې چې دوی نصیحت قبول کړي ولولا ان تصيبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم دی آیات کې د یو سوال جواب دی سوال دا دی چې څه ضرورت دی پیغمبرانو ته خو بس چې چا ناروا کول الله پاک دې په عذابونه را لېږي وسته د هلاکي جواب الله تعالی کې چې نه بیا به د انسانان ګیله کوي چې ګوره ربا ته خو زمونږ رب وي ته خو ډېر مهربان بادشاه یې تا خو به یو ځل په موږ باندې امتحان کړی پیغمبران به دې رالیږلي وو که موږ نه وی منلی نو بیا صحیح وه نو الله فرمایي ولولا ان تصیبهم مصیبة که چیرې نه وی ان دا خبره تصیبهم مصیبة چې ورسېږي دوی ته مصیبت معنا غم او عذاب بما قدمت په سبب د هغه عملونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی فیقولون وای بدوی ربنا اے رب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولتا نرا لگلو الینا منت رسولا فنتبع پستابداری بکڑے منگا آیات کستاد آیتنو ونکون اویب منگا من المؤمنین د ایمان والاونا مونږ به د ایمان والاونه که مونږ داسې عذاب را لېږلې نو بیا به د انسانانو دا ګیله کوله چې دا ګیله یې ختمه شي چې سبا له ونه وایي په ورځ د قیامت چې مونږ ته پیغمبر نه راغلی پیغمبران هم ځکه راولېږل خو بیا څه چلو شو فلما جاءهم الحق پس هر کله چې راغی دوی ته حق رسول چې هغه قرآن دی او دارنګې پیغمبر زمونږه من عندنا د طرفه زمونږ الله تعالی اوس دلته اوس ګورئ په دې آیات کې رد بیانوي چې دې خلکو داسې ویله چې پیغمبر به دې رالیږلی وی مونږ به یې تابعداري کړې وی دا د پیغمبر هم راغی قرآن هم راولېږه اوس خلکو ته وګوره څوک یې مني ډېر خلک دي نه قرآن مني نه پیغمبر مني او چې څوک مسلمانان هم دي هغه هم ورله داسې خاصه لفت قرآن لم نه ورکوي پیغمبر لم نه ورکوي فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته الحق حق نه مراد رسول او قرآن دی من عندنا د طرفه زمونږ نه نو قالو ویله دوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نشي ورکېدی دې پیغمبر ته مثل ما پشان د هغې اوتیا چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته موږ به دا پیغمبر هله ومنو چې د موسی علیه السلام پشان امسا وله ورکړی شوی د هغې نه خامار جوړېږي او یا لاس په تخر کې ورکي یا په ګریوان کې او هغې نه یو سپین چمک راوځي او یا د تورات خو موسی علیه السلام ته په یو ځای ورکړی شوی داسې قرآن هم د په یو ځای نازل شي قرآن خو 30 کاله کې نازل شوی دا خبرې شروع کړلې نو اولم یکفروا الله تعالی فرمایي چې هغه د کومه خلکو موسی علیه السلام نه چې معجزې ورکړې هغه یې ومنلې هغه هم ستاسو په شان کافرانو هغه معجزات یې ونه منل فرعونیانو هغه هم تباه شو اولم یکفروا آیا نو کافران شوي بما اوتیا په هغه کتاب چې ورکړی شوی یا په هغه معجزو چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته من قبل مخکې نه قالو نو دوی ویله سحرانې دا دوه جادوګر دي تظاهره چې امداد یې کړی دی یو بله کم دوه د جادوګر دي موسی علیه السلام او دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام خود علماء دلته لیکلي دي چې دا یوه خاص واقعه وه چې د یهودیانو یو عالمو د هغې سره د قریشو
د مکی قریش چې کوم هغه سره ملاقات وکړو ته پوښتنه وکړه چې دا نبی دعوت کوي چې زه پیغمبر یم او یو د الله بندگی کوي او د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې ذبح او نذرانه مکوي حلاله کم کوي او دا حرام دي نو هغه يهودي عالم ورته ویل وای دا څه زمون په کتاب تورات کې نو قریش په غوسه شو قریش خدا خیال چې يهوديان و زمونږه طرفو کې په غوسه شو نو پورنی ویلا قالو نو قریش ویلا سحرانی دا دو جادوګر دي موسی عليه السلام او دا رنګي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تظاهرا چې یو بل امداد کړي یو بل سره امداد کوي پس کې یو شان مضمون بیانوي وقالو او دوی بویل انا بكل کافرون من په هر یو باندې کفر کوون کیو معنا منګه نه پیغمبر منو نه موسی علی السلام منو نه تورات منو نه قران منو قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه اے چې تاسو وای چې دا جادوګر دي نو چیلنج دی تاسو ته چې تاسو راوړی د تورات او د قران نه یو بل کتاب راوړی چې د هدایت نه ډک وي زبداغي تابعداري کوم پیغمبر ادا سي ورته وایا یعنی دا سي کتاب چې پای کې شرک جایز وي دا سي کتاب چې پای کې منښت د غیر الله د پاره جایز وي قل ورته وایا پیغمبر فاتو راوړی تاسو بکتاب یو کتاب من عند الله د طرف د الله تعالی نه هو اهدا چاغه خ هدایت والا وی منهما د دې دواړو کتابونو چې تورات دی او قران دی اتبعه زبتا بيداری حکم داغي ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم دې آیات کې اشاره ده چې دا کار دوی کلم نشي کولای چې د قران په شان یا د قران نه کتاب راوړي نو ته پوښې پیغمبر چې دا سر د خواهش پرست دي بعض خلکو ته چې مسله بیان کې کنه چې دا څنګه کنه کنه اوس خو حالات داسې دي اوس خو ملګری داسې دي کدا سونو کو داسې نه کیږي د قران نه یو قسم د پاره د اعراض د پاره یو قسم غبانی لټول وي دا دې زمانہ کې نشته ار زمانہ کې ځکه قران د هر زمانه سره هغه بالکل پرفیکٹ او دارنګي لګیدل کتاب د هر زمانه سره موافق کتاب دی دا فإن لم يستجيبوا لك كچره دوی قبول نکړي دا خبر ستاره پارا فعلم نو تپویا شی پیغمبر انما يتبعون چې یقینا دوی تابعداري کوي اهواهم د خپل خواهشاتو د خپل خواهش تابعداري کوي خواهش څه ته ویل کیږي عزیزانو دا و پیژنئ خواهش چې ستاسو د زړه څخه مرزي وي قرآن تا ته یو سوی حدیث تا ته بل سوی چې بستا زړه او ستا نفس تا شیطان تا ته بل سوی لن تعریف ادارې د خواهش چې هر هغه شی چې تا د الله د دین نه اړ یو ته په خوشالېږي او دا ډېره مرداره بیماری ده دی خواهش خلق تبا کړل دی خواهش د خلکو نه منځونه پرې خودل دی خواهش خلق په حرامو کې واقع کړل دی خواهش چې کوم د کافر چې څه کافر دي دا ټول د خواهش پرست دي نو الله تعالی فرمایي ومن اضل ممن اتبع هواه سوق د ډېر بلار او گمراه ممن د هغه چانا اتبع هواه چې تابع وي د خپل خواهشا بغیر هدى من الله بغیر د هدایت د طرف د الله تعالی نه یعنی د الله کتاب شته د خپل خواهشاتو بس روان دي ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق نور کوي د توبه قوم ظالمانو ته یا هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ظالمان نه مراد چې عنادي کافران وي د عناد پکې وي الله تعالی خو هدایت کوي ظالمانو ته خدل ته معنا دار چې چا کې عناد پروت وي پچا کې ضد پروت وي ضد د وجنه چې څوک کافر وي د ضد د وجنه څوک دین نه مني دې سړی ته الله تعالی توفیق نور کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون په دې آیات کې مراد ده په هغه چا باندې چې هغه تابعداري د خواهشاتو کوي ولقد وصلنا یقینا پر لپسې لګلې دي مونږه دوی ته لهم دوی ته القول خبره نه مراد څه شه ده خبره د پند او نصيحت چې هغه د قران دی لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دوی پند او نصيحت قبول کړي دا قران هم د دې لپاره را لګل چې دا خلک نه پند او نصيحت واخلي په دې قران کې خسته مضامین دي په دې قران کې قصې د پیغمبرانو وعید دې پکې دعوا د پکې او دلیلونه دي دا سه نور د قران کې قسمه قسم دلایل شته
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. پدې د نبی علیہ السلام په زمانه کې هم داسې خلکو په يهوديانو په نصاراو کې چې په پیغمبر ایمان راوړو. الله تعالی د هغوی صفات بیانوي چې وګوره داسې خلک هم شته په هغه زمانه کې، یعنې د موسی علیہ السلام دین یې منلو او دا دین یې ومنل. الله فرمایي الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب من قبله مخکې د قرآن نه. کوم کتاب هم ورکړی؟ تورات هم ورکړی مخکې د قرآن نه. هم نو دوی چې دی به په دې قرآن باندې یؤمنون ایمان راوړي. واذا یتلا علیهم کوم وخت چې ولوستلی شي په دوی باندې دا قرآن په ولوستلی شي نو قالو دوی وایي آمنا به موږ ایمان راوړی په دې کتاب باندې. انه الحق یقینا دا حق کتاب دی من ربنا د طرفه د رب زمونږ. انا كنا من قبله مسلمین یقینا مونږ من قبله مخکې د نزول د قرآن نه په دې قرآن باندې مسلمین مسلمانانو، یعنی قرآن لا راغلی نو او زمونږ دا ایمانو چې دا قرآن به راځي او دا حق کتاب دی. ځکه د دوی په کتاب کې دا ذکر و چې یو پیغمبر به راځي محمد یا احمد نوم به وي، د هغې سره به قرآن وي، قرآن به د کتاب وي. نو داسې خلک چې په موسی علیہ السلام ایمان راوړی لکه یهودیان او په پیغمبر ایمان راوړی دوی ته به 2 اجرونه ملاویږي. ولې؟ ځکه دوی په خپل پیغمبر باندې هم ایمان راوړو او ورسره چې کوم هغه کتاب کې ذکر شوی چې قرآن به راځي پیغمبر به راځي په دې ایمان راوړو ورسره په خبره باندې. نو الله رب العالمین فرمایي اولئک دغه کسان چې کوم دی یؤتون ورکولی بشي دوی ته اجرهم ثواب د دوی مرتين 2 ځلې ډبل اجرونه به ورته ورکولی کېږي بما صبروا په دې وجې سره چې دوی صبر کړی. دویم دا صفت ویدرؤون بالحسنت او لرې کوي او دفع کوي دوی بالحسنت په نیکۍ سره سیئة بدۍ لره. دا ډېر ښکلی صفت دی عزیزانو د صحابه کرامو صفت مو د مؤمنانو چې تا سره چا بد کول ته د ښه کوشش کوه د الله د وجې نه. ته کولی شي چې واپس سره بد وکړي، تا له چا سپېړه درکړه ته کولی شي چې ته ورله سوک ورکړي، تا ته چا کنځلې وکړې ستا کنځلې ته کولی شي چې مور او پلار او ښځه ورله وکنځي، خو ته ورله د ښو بدل ورله ورکړي، روټۍ دعوت ورله ورکه، یو احسان ورسره وکړه، هغه به په خپله کچه شي، هغه به وایي چې لکه دا زه څه کوم او دی څه کوي. قرآن کې الله تعالی هم داسې فرمایي په وروستو صورتونو کې به راشي سوره فصلت کې چې ته غواړې چې ستا دشمن او ستا تربور او هغه سړی چې تا سره همیشه دپاره ضد کوي چې هغه ستا دوست شي او هغه ته قبضه کړي کومه طریقې ده. نو الله فرمایي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. چې تا سره چا بد کړي ته ورسره ښه وکړه نو دغه دشمن به ستا هغه داسې شي لکه ګرم او نږدې دوسه. نو دلته د دې صفت هم دا چا به ورسره بد کول نو ده به ورسره ښه کول. عموما علما چې دي نیکان خلق هغوی کې دا صفت وي. پیغمبرانو کې پیغمبران د ټول خلق کنځلې کوي، په هغه زمانه کې به هم کنځلې ورته کولې، ردې بدې په کاڼو به ویشتل. نیکان خلق چې څوک دعوت کوي تبلیغ کوي د دعوت لاره خپلوي، چاته وایي چې ته مونځ کوه، چاته وایي روژه نیسه، نو داسې خلکو پسې خبرې خلک ډېرې کوي. نو دا خبرې کول دا ډېر زور ورکوي سړي له، خو ته به څه کوې؟ ته به هغې سره د دې جواب به نه ورکوې، ته به غلی خاموش پاتې کېږې ځکه ته د الله دپاره لګیا یې. نو دوی به هم داسې کول چې د نیکۍ په مقابله کې به د بدۍ په مقابله کې به خلکو سره نیکي کوله. ومما رزقناهم او د هغې مال نه چې ورکړی موږ دوی ته ينفقون دوی به خرج کوو د الله په لار کې. واذا سمعوا اللغو بل ښکلی صفت دا دی چې کله به دوی واوري اللغو بې فایدې خبرې اعرضوا عنه مخ اړوي د هغې نه. د مؤمن صفت دا دی عزیزانو، بېهوده مجالسو ته شوګانو له دارنګې د ټنګ ټکور مجالسو له بې ځایه چې داسې بې فایدې مجالسو دې له به نه ځي، داسې د قرآن مجالسو له لاړ شه چې فایده دې حاصله شي. او هسې لکه نن سبا غټ مجلسونه دا دي دا موبایل چې په دې باندې ته خپل وخت خرابې، ډرامې ګورې، فلمونه ګورې، دا ټول لغوه د عزیزانو. د دې نه اعراض کوه، ته به څه کوه د دې مقابل کې قرآن اوره، حدیث اوره، ذکر کوه. مؤمن به داسې وي، دوی به هم داسې کول. واذا سمعوا اللغو او کله چې دوی واوري اللغو بې فایدې خبرې اعرضوا عنه مخ اړوي د هغې نه. وقالو دوی وایي دغه کسانو ته دا بېهوده مجالس چې کوي، محفلونه چې قایموي، لنا اعمالنا موږ دپاره زموږ عملونه دي، ولکم اعمالکم او تاسو دپاره ستاسو عملونه دي. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
مونږ د پاره زمونږ عملونه ستاسو د پاره ستاسو عملونه معنا ستاسو دین جدا دی زمونږ دین جدا دی څه مطلب تاسو کنزل کوئ مونږ به صبر کوو تاسو ګډې وډې وای او مونږ چې کوم دی صحیح دین به بیانو سلام علیکم سلام د جدائی دی وی پتا سو باندې داسې بهوده خلک چې وي دي ته سلام کې دي ته سلام د محبت نه وي خان دي ته سلام د بایکاټ وي خلک پښتو کې مو کنه بس اخیری سلام مې وته کو به پاغه طرف نه مورغله داسې چل به ورته کې جذب مخه خشه داسې خلکو سره به تعلق نه ساتي ځکه دا د دین خرابوي لا نبتغي الجاهلین نغواړو مونږه مجلس د جاهلانو محفل د جاهلانو یا لا نبتغي نلټو مونږه الجاهلین ملګرتیا د جاهلانو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء کافرانو بدای اعتراض کوي چې دا پیغمبر حق دی نو د خپل خپلوانی ولې خبره نه مني ابو طالب نه مني ابو لهب نه مني عتبه او شیبه د چې کوم قومین دي نه مني نو الله تعالی دا آیات راولېګو چې اصل کې هدایت دا د الله په لاس کې دی دا د الله خو خره چاته هدایت کوي چاته نه کوي خو طلب به انسان کوي په دوی کې طلب نشته دوی کې ضد دی عناد دی نو ضد او عناد سړي ته الله تعالی هدایت نه کوي چې چا کې هدایت طلب وي الله رب العالمین ورته سور کوي هغه ورته توفیق ور کوي دویم دا دی بعض علماء لیکلي چې ابو طالب چې کله مړ کېدو دا نبی علیہ السلام سره ډېر ښه کړو خو کافرو د نبی علیہ السلام ترو چې مړ کېدو نبی علیہ السلام په ډېر زور راوړو چې صرف یو ځل کلمه وایا په ورځ د قیامت به ستا دپاره سفارش وکړم خو د هغه په خوا کې ابو جهل ناستو ابو جهل ورته ویل ولې ته د پلار نیکه مذهب پرېږدې د هغه دین پرېږدې هغې ویل نه د پلار نیکه مذهب او دین زه نه پرېږدم ایسته مړ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات خفه او پریشان نو الله دا آیت راولېږو چې مه پریشانه کېږه هدایت دا د الله په لاس کې دی انک یقینا ته لا تهدی حق ته نشي رسولی یعنی مقصد ته نشي رسولی من احببت هغه څوک چې ستا خوښ وي یعنی حق ته رسول او هدایت ته رسول دا د الله کار دی ولكن الله يهدي لیکن الله تعالی رسوي مقصد ته من یشاء او چاله رچو واړي وهو اعلم والله تعالی پوهیږي بالمهتدین په هدایت مندونکو باندې الله ته پته چې په دې سړی کې طلب شته دی کې شوق سره رغبت سره هغه ته هدایت کوي او دې سړی کې ضد دی عناد دی کفر دی پکې نو دا طلب نه کوي هغه ته به هدایت نه کوي وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا بعضو خلکو ته چې دعوت کې غوي چې راک ستاره خبري ومنو خبري خو دې صحیح دي خو بیا موږ سره څوک کله کور نه کوي په دین چې پورا عمل کوي بیا در سره څوک راشه درشه نه کوي دوی کافر هم د څه ویل ک پیغمبر استا خبري ومنو بیا خلک منګم او شړی د زمکه نام نو الله تعالی په دوی باندې دارت کوي وقالوا او دوی وای ان نتبع الهدى کچره تابعداري وکومږه د هدایت معنا دا چې ایمان راوړو پتا باندې معک په ملګرتیا ستا کې نتخطف من ارضنا نتخطف معنا والو زولې به شومږه یا او به شړلې شومږه او به تختولې شومږه من ارضنا د زمکینا د دې زمکینا به مونږه و شړلې شو دا ټپوس چې کله د چرګي بچي تختې دي ته خطف ویل کیږي د چرګي سره خپل بچي وی کنه دا ټپوس راشي دته نه یو بچي پورته کی ا چرګوړې چي وی وای د سه به مونږه مو شړلې شو نو الله تعالی فرمای اولم نمکل لهم آیا زاین دی ور کړه مونږ دوی ته حرمنا دا سه حرم امنن چې د امن والا د قتل او غارت پکې نشته یجبا الیه ثمرات كل شیء راچل ولې شی او راخ کله کېږي الیه د حرم ته ثمرات كل شیء میوه او غلې د هر قسم رزق د پاره د خوراک یعنی حرم په هغه زمانہ کې د مشرکانو په زمانہ کې چې نبی له سلام راغله او په هغه زمانہ کې هم د حرم ته خلق ناشنا رزقونه راوړل لکه نن سبا چې هم دي په دې وطن کې وسم به موسمه میوه ته ملاوي د ابراهیم علی السلام دعا ده الله رب العالمین دې وطن ته دا فضیلت ورکړي من لدنا د طرفا زمونا ولكن اکثرهم لیکن ډېر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها اوس په دې آیات کې الله تعالی ویره ورکوي د دنیا هغه چاته چې د مال او د دنیا د پراخۍ په وجه باندې مسشي او ایمان نه راوړي ایمان به پرېږدي بعضې خلک ډېر نیکان وي پلار نیکان خلک وي خو چې لږې غوندې روپۍ ورته میلاو شي نو هغه به یې مس شي ډمان ترې جوړ شي
او دارنګې دا پیسې د الله رب العالمین په مخالفت کې لګئ. نو الله رب العالمین فرمایي چې داسې بعضې قومونه هم تیر شوي دا مستیانې به یې کولې دا وچې مستیانې نو الله هلاک کړل. اوس هم دا بلډینګونه او کورونه پراته دي کندرات دي د هغوی نه عبرت واخلئ. نو چې الله درله مال درکو نو ته د الله د مال شکریه ادا کا داسې مه کوه چې ته هغه نافرمانی شروع کړې. نو الله فرمایي وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړي دي مونږه من قريه د اوسیدونکو د کلینا بطرت معیشتها چې سرکشي کړي و معیشتها په خپل ژوند کې په خپل معاش او په ژوند کې یعنی د حد نه تیر وتلی و. فتلک مساکنهم پس دغه دی کورونه د دوی لم تسکن من بعدهم اوسیدل ندی شوی پاغي کې من بعدهم رستو د هلاکت د دوینا. تاسو ورشي د کندراتو کې به سو اوسیدل هم ندی الا قليلا مگر لږ وخت سمانه لږ وخت پکې خلک اوسیدلی نه لږ وخت د چې خلک د په چکر ورځي د سی ویني یو ورځ لا لکه اوسم چې د تبوک په لار چې زی العلا کې مدائن خارج دي د صالح علیه السلام قوم سمودیان چې پکې تبا شوي نو دوی له چې توسم ورځي خلک هلته اوسیږي نه خو اسی وګوري بیا تیزي الا قليلا معنا دا علام. وكنا نحن الوارثين ومن اخري مالکان دغه ځایونو دا ټول ځمکې موږ ته پاتې دي دا ټول مالونه. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا. سوال دا دی چې مکی والا هم تکبر او لوی خودیم کوي دا الله تعالی ولې نه هلاکوي؟ جواب دا دی چې مکی والا ځکه چې دې ته یو پیغمبر را روان دی پرېږده چې دا پیغمبر ورته دعوت بیان کی که به یې نه منو بیا به وقتا عذاب راځي. نو الله تعالی فرمایي وما كنا او وما كان ربك او نه دی رب ستا مهلك القرى هلاکونکې د کلو عادتا هیڅ په هیڅ الله تعالی د کلو والا نه هلاکوي حتی تر دې پورې یبعث فی امها چې راولېږي فی امها په مور د دغه کلو کې. مور د کلو معنا منځ د کلو منځ د کلو هغه کم یو دی مکه مکرمه ده رسولا یو پیغمبر به راولېږي یتلو چې بیانوي به علیهم په دوی باندې آیاتونه زمونږه. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون او نه یو مونږه هلاکونکي کلو والا ولرا الا واهلها مگر اوسیدونکي د هغې ظالمون ظالمان وي. یعنی چې چا ظلم شروع کړو نو بیا پې مونږ عذابونه رالیږو. ظلم نه مراد د پیغمبر خلاف ظلم نه مراد چې د الله رب العالمین دین څوک نه مني په هغې باندې به عذاب راځي. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. په دې آیات کې الله رب العالمین برغبتی بیانوي په دنیا کې چې دنیا سره ډېر شوق مساتئ. د دنیا دا لنډه زندگی دا لږ شانتې وخت دی او بس تېرېږي. وما اوتیتم او هغه څه چې درکړی شوي دي تاسو ته انسانانو من شیئن څه شی پیسې درکړی شوي دي کاروبار دی یا مشري دی یا وزارتونه دي. فمتاع الحیات الدنیا نو دا لږه فایده د ژوند دنیوي ده. وزینتها او ډول او ښایست د دې ژوند دی. وما عند الله یعنی پانی کېږي دا د دنیا مثال د میک اپ دی د پوډرو دی. زنانه چې کله میک اپ ووایي نو ډېر زر ضایله کېږي دا د دنیا د مالداري دا ډېر زره ختمېږي. تاسو وګورئ زموږ په دې ژوند کې بادشاه وي کال مخکې بادشاه اوس په جیلونو کې به پروت وي 15 کاله مخکې بادشاه به د ملک نه وشړي. دا ولې دا د دنیا دا دغه چې دی دا معمولي هسې یو دوکه شانتې ده معمولي فایده ده په دې مه دوکه کېږئ. وما عند الله خیر او هغه څه چې د الله تعالی سره دی خیر ډېر غوره دی و ابقا او همیشه به وي. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ لږ د عقل نه کار واخلئ. جنتونه غوره دي ځان دپاره حاصل کوئ. دین غوره دی ځان دپاره حاصل کوئ. قرآن غوره دی ټیم ورله ورکوئ. د نبی علیه السلام حدیث غوره دی هغې له ټیم ورکوئ. الله رب العالمین دی د قرآن په هر یو آیات باندې مونږ او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دی زمونږ او ستاسو شوق رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.